شپه له نیمایي اوړي. د پکتیکا ولایت د زیاترو ولسوالیو ټول اوسیدونکي په درانه خوب ویده دي چې یوه زوروره زلزله پر باران وهلو ولسوالیو را رسیږي. د زلزلې قوت او بېرحمي چاته اجازه نه ورکوي چې خپله یا هم خپلو کورنیو سره مرسته وکړي. د ګیان ولسوالۍ په شمول نږدې نورو ولسوالیو او خوست ولایت څخه د شهیدانو تعداد له 1000 نفرو اوړي چې سپینګیري، زنانه، ماشومان پکې شامل دي او تر اوسه و شاوخوا پورې شدید زخمیان کیږي. متاسفانه چې لا نه ده معلومه څومره لا تر خاورو بند پاتې دي. درنو او قدرمنو ورونو او خویندو، قمر د تل په څیر بیا هم پر تاسو ټولو ورونو او خویندو په دې سختو حالاتو کې د کومک او مرستې غږ کوي. همدا مو د ایثار وخت دی، همدا مو د ثوابونو ترلاسه کولو بهترینه موقع ده.